نه خرڅېږي نیستي ده مرستې راولګوئ او یو کور کې اته خویندې به څه وکړي سلاټه به وکړي سلاټه یو کور کې اته خویندې به څه وکړي کور خو په سړیو باندې ښکلی دی د غره کې لړمانو ماران ونیول زرم ځینې سر به دوی کې ورته ګډ کړل او خرم چې دا رومیانو ته ورکړل دې حال ته ورسېدل والا دغه کې زما شراکت نشته دی اوس خو څه ناڅه رومیان دا دي زه چې وینم پاتې دي د دوی د خرابوالي څه پلان خو به نه لرئ چې په بیخ وچ شي له خیره نه لرو نور همدومره بس دومره بس په خدای که 200 روپۍ دیاړي پیدا کېږي چې 200 روپۍ دیاړي موږ پیدا کړو او ویې کړو د اهلا میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه درنو لیدونکو راغلیو د میدان وردګ ولایت دشت ټوپ ښکلې سیمې ته درنو لیدونکو په دغه سیمه کې د ګیلاسو بادامو شفتالیو همدارنګه آلیانو او نور ورته مېوې تر څنګ رومي بانجان هم ښه حاصلات کوي درنو لیدونکو ځو د همدغه پالیزونو له مسؤلینو تجارانو دهقانانو سره خبرې کوو چې سږ کال به د دې ولایت او د دشت ټوپ د سیمې د رومیانو حاصلات څنګه وي نو تاسو هم تر اوسه شي به راسره ملتیا وکړئ د بخونکي خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د رومي بانجانو یو پالیز سره راغلي یو چې ماشاءالله ډېر زیات رومیان پکې کرل شوي دي دا چې حاصلات یې څنګه دي او څومره ځمکه دوی کرلې ده ترڅنګ مې ورور دی د همدغه رومي بانجانو چښتن ډېره زیاته مننه ګرانه که د لومړی خپل ځان معرفي کړه راته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نوم مې شیرین شیرینو ډېره زیاته مننه زه چې وینم ماشاءالله ډېر زیات رومیان دی کرلي څومره ځمکه باندې د رومیان کرلي دي یو 15 جریبه ده 15 جریبه ښه ډېر ښه نو څنګه د سږ کال د رومیانو حاصلاتو په اړه راته ووایه چې 15 جریبه رومیان تا کرلي دا به څو منه یا څو خرواره یا څو ټنه رومیان به وکړي دا خو حاصلاتو پورې فرق نه بس چې ښه راشي زیات کوي او چې خراب راشي مرض وکړي بیا نه کوي دومره نو د ښه توب او بېکارتوب یا مثلا چې ښه نه راځي علت یې څه شی دی مرض وکړي چینجی وکړي اوبونه سپې رسېږي وچکالي دې نه کوي سږ کال زه چې وینم دشت ټوپ سیمه کې ډېری رومیان کرل شوي دي څنګه دي نظر تېرو کالو ته حاصلات بس دا خو پاکستان ګیټ تورخم پورې دا خرلسۍ پورې دې پورې تعلق لري اکه بند شي دلته دا رومیان ډېر ارزانه کېږي اکه خلاصي بیا رومي ډېر ګرانېږي اوس مغه بنده تورخم بنده رومي ارزانه دي یعنې یو ګلالای سور جګري رومی چې دلته تاسو ټول کال زحمت پې باندې وباسئ د دا تړاو لري د تورخم سره د تورخم سره تړاو لري بالکل اوس څوک په 30 روپۍ هم هلته نه اخلي چې خلاص یې په 80 روپۍ په 80 روپۍ اوس یې خرڅوي دی لاندې دواغه ته سړک ته یې وباسي په 30 روپۍ هلته وباسي ادیکاني هغه سر یې ورکوي ادیکان ورته ونیسي چې دا یې دام نه پوره کوي یعنی یوه که پادي اصطلاح وایي چې یوه جویه که نه لکه مثلا 4 یا 5 متره ده څو خلطې رومیان څو منه رومیان کوي دا یوه نیمه خلطه 2 خلطې رومي کوي 2 خلطې نو مثلا تاسو دغه باندې څومره مصرف کوئ زه چې وینم دلته د اوبو سیستم ماشاءالله تاسو ډېر ښه ورته جوړ کړی دی دغه څو منه رومیان کوي نو دا بیا وروسته چې حساب وکړو اوس هېڅ پته نه لګېږي یعنې تاسو داسې کوئ چې په یوه ور ټول نه شکوئ یعنې بار دا بار ګول ګول شکوو بس 6 شپو په روزانه شکوو چې کله پاخه چې بس دا سره شکوو دا شنه شنه پرېږدو ښه ډېره زیاته مننه یوه خلطه رومیان چې تاسو په 10 خرڅوئ یوه د پلاستیکي خلطه وي په څو راځي په 15 افغانۍ یا 15 افغانۍ باندې مغه په خالي تشه پاتې شوي 15 افغانۍ 15 افغانۍ کې یوه خلطه خو 15 روپۍ نور مصرف راځي چې تاسو شکوئ او دا کارګر ته چې پیسې پې باندې ورکوئ 15 نه زیاتې پې راځي څو ورځې 300 روپۍ 350 روپۍ مزدور غواړي د ورځې او نور د بانجانو ته هم دا سره ورکړې سپینه سره ورکړې او تخم ورته راوړی دا هر څه ورته راوړي ډېر مصرف راځي پې یعنې تقریبا 15 افغانۍ نور مصرف پې باندې 10 افغانۍ نور پې راځي پاتې شوې 10 افغانۍ نو 10 افغانۍ کې بیا به ګټه څه وي
بس نشته که نه ګټه نشته بس روزګار نشته چې نشته چې وکړي ډېره زیاته مننه خیر اوسې مننه خیر درنو لیدونکو ځو د دشت ټوپ دغه شنه ښکلې سیمه چې د وروستیو کې ډېری سبزیجات همدارنګه میوې پکې ښه حاصلات کړي دي ځو نورو باغدارانو ته هم نورو پالیزونو ته هم چې د رومي بانجانو حاصلات څنګه دي تاسو هم تر اوسه شي به راسره ملتیا وکړئ درنو لیدونکو دشت ټوپ دغه پالیز چې ماشاءالله ډېره غټه ساحه ده پکې خو دا چې سږ کال یې د دوی په وینا چې مرض یې کړی دی او د دغه مرض علت یې هم ماته وویل چې ستونزه مشکل یوازې په نازک خان کې و ویل چې نازک خان د اوبو مسؤل دی دلته دغه رومیانو ته اوبه ورکوي دا چې دغه اوبو ته څه ډول مواد اچولي وو چې دغه رومیان په باندې خراب کړل او دې تر څنګ یعنې هغه ستونزه څه وه سلام نازک خانه جوړ بخیر خیر جوړ ډېره مننه نازک خانه څه رقم مواد یې اوبو ته اچول چې رومیان دې پې خراب یو دغه ورکوله کوډ ورکوله یو بل رقم دوا دی هغه ورکوله هغه دوا نوم میر شوی دی او دلته اوس مرض کړی دی او داسې بنجان یې بیخي خراب کړی دی او دلته نور داسې حالات دي چې دا ټول رومیان دې خراب کړي هغه ستاسو مشر وویل دغه هغه کې چې ناست هغه ویل چې نازک خان یو ډول دوا راوړې وه د خارج نه پوهېږم چې ده داسې ویل چې د رومیانو په بیخ وسوځي خو بیا هم ښه شول څه ناڅه پاتې شول رومیان یعنې نه دي خراب شوي نو ته ولې داسې کار کولو دا یعنې رومیان چې په داسې وچه دښته کې رومیان څو کاري زحمت به مو باسي او بیا ته دا رقم ته دوا ورته واچوې او رومیان ټول خراب کړي بس هلته دغه انجینر یې راوړلو وایي دا دوا ورکړل چې دا چینجیان ورک شي هغه چینجیان بیلا پکې ډېر شو لا پکې ډېر شو نو ته ولې در نه پوهېدې چې که داسې دوا زه ورکړم مخکې دې نه وای استفاده کړې خو لږ به دې خپله څکلې وه چې نه والا بیخي مې کتلی نه و چې راوړلو دلته ورکړو نو څه تاوان شاید در څه واخیستل او که نه نه دی اخیستی مخکې دې هم داسې کار کولو که نه دا د اول ځل و چې داسې نه مخکې هم دا کار کولو مونږ رومیان دې خرابول نه جوړولو دا دوا راوړلو خراب شو نه نو برعلاوه د دونه نورو پالیزو ته خو به نه ورتلی چې ته رومیان خراب شي ورته اوبه ورته ورکړي نه تنها د خپل خراب تنها خپله مې خراب شوی نو دغه پیسې چا درکولې چې دا د دوه سړي رومیان ورته خراب کړه پیسې درکولې او که نه نه که د خپله خوښه ورته وي چې رومیان حاصل ونه کړي نه موږ ویل چې دا چینجیان ورک شي هغه انجینر هغې راوړلو وایي دا دوا د چینجیانو دپاره دی هغه د چونجي لا پې ډېر کوي لا پې ډېر کوي فایده یې نه شو نور فایده یې نه شو یعنې د ګټې نه د تاوان ورته ډېر ورسوي د ګټې نه تاوان ډېر ورسوي نو څنګه نور پلان څه لرئ اوس خو څه ناڅه رومیان دا دي زه چې وینم پاتې دي د دوی د خرابوالي څه پلان خو به نه لرئ چې په بیخ وچ شي له خیره نه لرو نور همدومره بس دومره بس دونه خراب شوی دي او دونه بس ډېره مننه درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا چې دغه رومیان ډکول واقعیت د یو زحمت غواړي چې ته یو رومی د جویو نه بیا په هغې کې لټوه چې کوم یو پوخ رومی دی هغه راخله بیا یې په خلطو کې او همدارنګه په کارتنو یا دغه جالیانو کې اچوه نو د هغې مسؤل دا ځوان دی سلام ګرانه ستړی مه شئ لومړی د خپل ځان ته معرفي کړو خیر اوسئ مهرباني سجا یم د کونړ ولایت یم فی الحال همدلته کاروبار کوو د رومیانو کونړ کې رومیان نشته ولې نشته خو داسې نه کېږي لکه دلته چې دي او بس هلته اوبو مشکل دلته د اوبو مشکل دی هلته اوبو مشکل نشته خو بیا هم نه کېږي چې د کونړ اوبه وای او دغه دښتې وای نو څنګه رومیان به حاصلات کړي وو که نه ولې ښه ډېر حاصلات به یې کړی وی خو بس د اوبو کمښت دی دلته چې هلته وی نو ډېر حاصلات به یې ورکړی نو تېره ورځ چې تاسو ټیلر هم باروئ یا د رومیان هم ډکوئ او مونږ خو ټیلر بارو دلته د رومیانو والا د پیشولې هغه خلطو کې مو چې دغه پچۍ ګوري دغې کې مونږ صحیح رومي اچوو پیشولې کوم چې پاتې شي هغې کې بیا دغه رومي اچوو خلطو کې دا بیکاره رومي چې دی سور رومي دا چې مونږ پاکستان ته لیږو صحیح رومي پچیو کې اچوو او سور رومي چې دی هغه غازې پورې چې ځي خرابېږي یعنې خوسا کېږي هغه دلته پاتې کوو همدلته بیا هغې کې اچوو دلته خرڅېږي
لیدونکو دشت ټوپ رومیان د سرک یوې غاړې او بلې غاړې ته د خرڅ او فروش لپاره دهقانانو تجارانو باغدارانو دلته ایښي دي. سلام ګرانه، ستړی مه شې که د لومړی خپل ځان معرفي کړې. وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم مې محمد آغا سمسور دی، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی. سمسور جانه، څنګه دي رومیان؟ د ورځې څو خلطې دلته خرڅوي او زه چې وینم څو ډوله رومیان دي، خراب، ښه، متوسط؟ رومیان خو مختلف ډولونه لري، ځکه ښه رومیان خارج ته لېږي، بیا هغونه چې کوم پاتې شي ډېر خراب نه وي، هغه بیا دلته وطن کې دلته پروډکټ کېږي. ښه رومیان په خارجیانو خورئ او چمجن رومیان په افغانانو؟ دا خو د تجارانو کار دی، مونږ کار نه. ښه، خو خیر تاسو یعنې لاس ورسره لرئ څه نه څه څنګه؟ نو هغه غټ تجارانو کار دی چې انډیا نه راځي، پاکستان نه راځي، وړي بس دلته پاتې دي. نو څنګه دي د ښو رومیانو قیمت څو دی او دغسې متوسط رومیانو قیمت څو دی او د خراب؟ رومیان خو سږکال کله 40 نه 50 پورې چلېږي عام ریټ، 40 نه 50. او خراب یان 60 افغانۍ؟ خراب یې 60 15 10 داسې. ښه. نو څنګه چې یو څوک درته ودرېږي په چانو کې څنګه یې رومی څو ورته بیه کوي او بیا په څو خرڅوي او زړه دې په څو وي چې په څو یې خرڅ کړم چې مشتري لاړ نه شي؟ رومی خو چې کله 40 موږ هدف چې 40 باید خرڅ کړو، بیا 50 بیه کوو ریټ 50. بیا ورو ورو ورته وایي 8 څلوېښت 6 څلوېښت 15 څلوېښت، کله ګاډی روانېږي بیا په 40 آخر په 40 فاینل ریټ 40. ښه. نو خلک څنګه دي په چانو کې او د 40 کې هم خلک وایي چې لږ نور هم ښه شه؟ نه دومره چانې نه کوي، او په 40 کې اخلي؟ 40 اخلي. ښه. نو چې کاروبار څنګه دی نور د خلکو او دغه خلک چې په د لاره باندې تېرېږي، خلک رومیان اخلي او که نه؟ ښه ده الحمدلله، شکر ده په دې حالات. د ورځې څو کار کوي؟ ورځې مختلف ورځې، کله 40 پاکټه 50 پاکټان تر 100 پاکټو پورې موږ 100 پاکټه چې خر کې یعنې 4000 افغانۍ. 4000 د نش نښې دي؟ نو نش نښې دي الحمدلله. ډېره زیاته مننه. نو څه غوښتنه لرې او مهرباني؟ غوښتنه خو دلته ډرایوران ډېر سپیډ وایي که نه، نو سرک جوړ نه، جام شته نه، کومه خامه لاره شته، نو چې سپیډ هم ونه وایي نو څه وکړي؟ نو سپیډ خو وایي خو بیا هم احتیاط ډېر ضروري ده، ځکه ډېر ترافیکي پیښې دلته منځته راځي. ډېره مننه. خیر. نو درنو لیدونکو، دا دي نور ځوانان هم دلته شته د ما د څنګه دا چې دوی د رومیانو نه استفاده کوي او که نه. سلام ګرانه، ستړی مه شې، نوم دې څه شی دی؟ وای سلام، ما نوم اخترګل ده. اخترګل؟ که د رومي ګل؟ نه اخترګل. اخترګل دی. نو اخترګله څنګه سلاټه خورئ او که نه؟ ولې نه خورو سلاټه؟ ښه. څه رقم سلاټه دې خوښېږي؟ مالګینه، پیاز ډېر وي که رومیان کې ډېر وي؟ میده سلاټه دې خوښېږي؟ هغه لوړه سلاټه دې خوښېږي؟ سلاټې خو څو رقمه دي؟ سلاطې خو مختلف ډولونه لري، خو زمونږ چې رومیان کې زیات یې مو خوښېږي. ښه. خپله سلاټه کولی شي؟ ولې نشم کولی. څنګه جوړېږي سلاطه؟ رومیان به واړه کړي، بیا پیاز واړه کړي، سپېره او مالګه پرې واچوي. ښه. نو بیا به څومره هوا ورکوي؟ څنګه د بخار کې څومره هوا ورکوي؟ بس سلاطه خو نور هوا نه غواړي، خو همداسې چې بس ډوډۍ پرې خوره. ښه، ډوډۍ پرې خوره. نو غوړ څنګه کوي؟ څومره غوړ ورته اچول کېږي؟ غوړ نه ورته اچول کېږي. ښه. مالګه څو پاکټه ورته اچوي؟ مالګه لږ ورته اچوي. ښه. رومیانو نه په څه شیانو کې استفاده کولی شو؟ دا د یاد دي؟ څنګه؟ مثلا رومیانو کې کوم خوراکو کې ورڅخه کوم، یعنې پخلي کې کوم پخلی دی چې رومیان ورڅخه یعنې استفاده کېږي؟ نه ور اچول کېږي. چې ور اچول کېږي؟ هر یو ور اچول کېږي. حلوا ته کله اچول کېږي؟ حلوا د خو بس دا خو نه دی کنه. ښه. نو ته وایه رقم ته اچول کېږي او زه درته حلوا ته نه اچول کېږي؟ حلوا ته نه اچول کېږي. ښه. نور که دغو ته ور اچول کېږي. خو که څوک یې ورته اچوي ورته اچول کېږي، داسې مه وایه چې نه اچول کېږي، ورته اچول کېږي که څوک یې ورته اچوي. نو ډېره مننه. څه پیغام لري؟ نو څه پیغام به ولرم؟ ځوانانو ته د ستا په عمر نویو ځوانانو ته د پیغام څه دی؟ بس زموږ دا پیغام ده چې څو غریبانان بس دلته دې راشي، دلته د هغه مزدوري ډېره ده، مزدوري دې وکړي، او څوک درسونه وایي درسونه دې وایي. اول د مزدوري وکړي که د اول درسونه وایي؟ اول درسونه وایي، که چا وس لري درسونه دې وایي، که څوک وس نه لري غریبانان نو مزدوري دې وکړي. نو ډېره مننه. که څوک درس وایي درس دې هم وایي، سلاټې دې هم وخوري او تر څنګ بیا کولی شي پس د وخت نه مزدوري وکړي. ډېره مننه. خیر شي، کامیاب شي. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د همدغه دشت ټوپ سیمې یو بل دهقان چې د هم ډېر زیات رومیان کرلي،
سلام ګرانه ستړی مه شې که لومړی د خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام محترمه، زه داود خبرې کوم، ملاخیل داود. داود جانه ډېره زیاته مننه. سږ کال ماشاءالله د دغه دا یوه نمونه ده د دغه دشت ټوپ د سیمې د رومیانو. نو څنګه دي تاسو دغه رومیان چې کله وکرئ خارج ته صادروئ یا همدلته خپله داخل د افغانستان کې دا په پروش رسي؟ محترمه دا خو چې موږ کله وکرو په دې باندې سرې لګېږي، تاوانونه کېږي. وروره موږ خواري پکې کوو، د لاس خواري او مزدوري پکې کوو او کارګر سره پکې اخته یي. او باقي چې دا کله ورسېږي د پاکستان حکومت په دغه ټیم کې لاره بنده کړي. په افغانستان کې نه به افریقا شته، نه د روپ افریقا شته، نه داسې بل یو ځای شته چې وروره دا کې وساتل سي او په جمع کې وروره دا راواخیستل سي او په ارزانه بیه باندې افغانستان ته تولید سي. دغه رومی چې د تا لاس کې چې دغه رومی اوس پاکستان ته ځي، هلته هغه فابریکې لري او وروره د روپ کارخانې لري، روپ کوي هلته. او دغه رومیان چې پاکستان ته لاړ شي دا ساتي په جمع کې دغه 10 روپۍ باندې دا رومی اوس موږ ورکوو، تقریبا دې باندې 15 روپۍ خرچه راځي د کارګر او د خلطې او د هر څه 15 روپۍ مصرف راځي او 15 موږ ته پاتې کېږي. کله چې پاکستان ته دا رومی ورسېده، په پاکستان کې دا رومی په 10 روپۍ باندې اوس موږ پرې خرڅوو، بیرته پاکستان په 400 300 افغانۍ 2500 افغانۍ دا بیرته پاکستان په موږ خرڅوي. او محترمه د افغانستان د حکومت نه مې دا غوښتنه ده، دا خواهش ده د موږ په روز کال مې رومیان کرلي و تقریبا 14 لکه 15 لکه افغانۍ په روز کال زه پکې توانې سوی یم. په خدای چې د کارګر روپۍ اوس هم را باندې پاتې دي، د سرې روپۍ اوس هم را باندې پاتې دي. د افغانستان حکومت نه مې دا خواهش ده چې باید په افغانستان کې د روب کارخانې جوړې سي، فابریکې جوړې سي، مزدوران به هم کې ولګېږي. د موږ رومی خیر د کارځانه واخلي پروا نه لري، په ارزانه بیه باندې به یې بېرته ترلاسه کړو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ترڅنګ مې صاحب دی چې معلوماتو له مخې وایي چې ده ډېر زیات رومیان کرلي په دشت ټوپ کې. وایي صاحب سلام، ستړی مه شې، که لومړی د نوم راته ووایې. وعلیکم سلام، څال دی وروره، ښایسته دی، خیرت دی، طبعه ښه ده. ډېره مننه. وایي صاحب دشت ټوپ کې د څومره رومیان کرلي دي سږ کال؟ یاره دشت ټوپ کې دا څو کاله کېږي، د 4 کال دی د جمهوریت د وختونه موږ هم دلته کار کوو، د دهقانۍ کوو. داسې چې بس لړل تپل دي په روز کال تقریبا څه پاسه 100 جریبه رومیا کرلی و او دا لارې ګډې وړې شو، ریټونه خراب شو، 12-14 لکه افغانۍ تاوان هم پکې وکړه. سږ کال هم بیا 40-45 جریبه رومیا کرلی. د الله نه یې غواړو چې الله دې راله بیا کال هله مزدوري راکړي چې د پردی حق هم خلاص کړو، موږ ته هم پکې بچو ته یو نفقه پاتې شي. نو بس خپل هلې ځلې دي، خپل محنت یې کوي، نور کارونه د الله دي. نو څنګه دي تیر کال دا چې تاوان تاسو وکړو، لارې بندې وې یا مثلا رومیانو درته مرض وکړلو، علت یې څه شی و؟ علت یې دا و مرضونه هم وکړل، لارې هم بندې شولې، پاکستان لارې بندې شولې، رومیان البته ډېر شوي بازارونو ته نه تسم 100 او 1500 په دې باندې من خرڅوه، د ورځې کارګر روپۍ به هم نه پوره کولې. دا 6 میاشتې سیزن دی، په لکونو مصارف هم کلي وو، هسې پالتو لاړل. نو ته چې 100 جریبه ځمکه کرې، د دې مصرف څومره وي چې مثلا کارګرو ته پیسې ورکوې، د دې اوبه کوې، همدغسې دوا دې ته ورکوې؟ نو مصرف زموږ د دهقانۍ حساب د مصرفونه زموږ مالکان کوي، زموږ صرف کارګري ده. نور د دهقانۍ حساب د مالکان چې زموږ دي هغو مصرفونه کوي، کوټونه، تخمونه، سرې، دوايانې، دا مصرفونه راته هغو کوي. زموږ کارګري مطلب داسې دی چې لب جب کوي. په روز کال ما سره په خپله کارګرو خواران روپۍ راته پاتې دي، دا اوس هم پاتې دي. او بس الله نه غواړو چې سږکال د رومیانو بازارونه خدای ښه کړي او دا ټول مشکلات پکې الله ده پکې. ډېره مننه. نو د دغه ښایسته رومیان چې سور رنګ وطني رومیان دي او د ټول هغه دښمني چې ده په تورخم کې ده، نو همدغه وجه ده چې داسې دی چې لارې بندې شي. دا اوس انګورو د رومیانو د ټولو سبزیانو سیزن دی او لارې بندې دي. مخکې وه قچاقي ګاډي په غلام خان او په دغه ځای تله، اوس نن داسې اوازې دي چې هغه لارې هم بندې دي. نو الله دې په افغانانو او په ټولو مسلمانانو رحم وکړي. نو
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د دغه بانجان یا رومي بانجان دلته بانجان وي که رومیان ورته وي څوک رومیان ورته وي څوک بانجان ورته وایي د څه کیسه ده بسم الله الرحمن الرحیم والا د دې ځای مختلف خلک دي څوک ورته بانجان وایي څوک رومي وایي خو دا د کابل نه چې ښکته شي ټول رومي دی بس دلته دی بې بانجان دی د کابل نه بره چې کوم ولایتونه دي ټول بانجان ورته وایي رومي بانجان او رومي بانجان نو خپله په دغه پالیس کې څه کاری د بانجان ریبې کې ډکوي څه رقم نه وروره زه یې د شکولو والا یم راشکوم یې پوه شوې بیا راوړم ټاکلی ځای هغې ځای ته راوباسم او بیا د ډکولو والا نور خلک یې هغوی ډکوي کومه ورځ خو دې داسې طبیعت نه دی ورته خراب شوی چې شپې وایي چې شیطان وایي چې ور ولټېږه او لور پرې راواخله بېلچه پرې راواخله د بل مخ ټول واړوه والا کله کله م زړه وایي خو څه وکړو نو دې باندې تاوان شوی دی پوه شوې د خلکو دي پیسې په مصرف کړي دي دا زموږ دپاره اوس ښه زمینه ده دغه کارګر دي ګوره پکې تاو دي نورو ولایتونو خلک راغلي دي پوه شوې بس یو خپله غریبي یو خپل ټکه ټوکه چلې په دې وخت کې اوس کارونه هم دومره نشته دی ښه دی کور یې ودان چې دغه بانجان یې ټماټر یې کرلي دي د خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده تا یو بل نوم هم واخیستو بانجان ټماټر د دې خو پنځه شپږ نومه دي نو ټماټر رومیان باټینګر به تخلص وي نه تخلص نه دی دی هم د خیر ځینې خلک ورته وایي نو کله چې داسې په د دښته کې تنها د ټماټر یا د بانجان یا رومیان دغه چیز کوي نو له ځانه سره څه وایي والا ځان سره به څه ووایو نو بس زړه خوالې دي کوي ځان سره سوچونه راځي یا کور یې اچي یا کلی اچي یا ملګري یې اچي که نه نو دا حال خو راځي داسې ښایسته سور غټ رومی د په لاس کې وي او نظر کې بل څوک درته درشي بیا نو کومه غزل د ځان سره وایي والا مړه غزلې نه کېږي وروره چې مسافري شوې بیا غزلې مزلې نه کېږي بس زړه خوالې دي پوه شوې زړه خفګان دی بس زړه خوراک دی ټول زړه خوراک دی نه د زړه خولې خو هم چې کوې نو یو څه بدخوله وځي والا بس وځي خبرې وځي خو داسې خبرې اوس نه شو یادولی ځکه دا زموږ ډېرې ورځې وشو دلته خو دوه درې ورځې نه دي چې اوس یې زه په کار کې تا یم ته راشي ډایرکټي پوښتنه کوي نن خو زموږ کار چوټي دی خو هغه به هغې وخت کې پته ولګي چې دستي زه کار کې یم او ته راشي بیا پوښتنه وکړي هغې وخت کې به پته ولګي اوس څه نه درځي نه یاره دومره به سره نه شي خو شعرونه داسې یو شعر نیم بدلوي اما خو څه ډېر خپل نه دي پردي دي وایي چا ویل په نستیو باندې ښکلی دی او ژوند خو په روپیو باندې ښکلی دی ژوند خو په رومیانو باندې ښکلی او ژوند خو په روپیو باندې ښکلی دی او یو کور کې اته خویندې به څه وکړي سلاټه به وکړي سلاټه یو کور کې اته خویندې به څه وکړي کور خو په سړیو باندې ښکلی دی او نه کابل کې چا تر شیندلې دي ټول په جنکیو باندې ښکلی دی او اوس ټول کابل په رومیانو ښکلی دی نه کابل نه میدان وردګ میدک په ښکلی دا وګوره دا سال دی او ښکلی نه یې نازمه کړه مخ دې په سرخیو باندې ښکلی دی لکه رومی لکه رومی سور رومی و بالکل وی رومیان وخورئ هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ انرژي او فایده دواړه لري او یو ورې رومیان وخورئ بیا به همیشه خورئ بس همیشه به چې رومیان نه کار هم نه کېږي چې شنه ونه خورئ کنې د خولې خوند به مو خوند به هم خراب کړي چې رومیان نه کار نه کېږي نه بنډار کېږي وروره نه کور کې که تخته کېږي ګوره چار شی رومی دی چې رومی پکې نه بیا خو مزه نه کوي هغه رومی یعنې د هغه د دیګ د پخلي او الراونډر نفر دی په هر الراونډر دی بس چې ګوره چې دا نه ټیم مخکې نشي تللی که هر شی نشي تللی مخکې ګوره که کرکټي کار شي بس رومی پکې نه مزه نه کوي رومی او کچالو کچالو رومی او کچالو ډېره زیاته مننه ژوند تاسو نه هم مننه یو جهان مننه کور مو ده نو درنو لیدونکو زموږ د نن خپرونه چې میدان وردګ ولایت دشت توپ ښکلې سیمه کې چې رومیانو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم